जी से زما تاسو نه ریکوست دی چې دا خلک موږ سره اخر ولې داسې کوي موږ د الله مخلوق نه یو پلیز تاسو ګاڼې په دې باندې اکشن واخلئ دا ګروپ دی موږ سره باقاعده ویډیوز پراته دي د دې چې دې خواجه سراو سره څه ظلم او زیاتې کړې دي هغې پر بند کې پوکونه کې ونه مرچه کې اچې بوتلې منډي 30-35 کسان پې اچوي عمر واه نمبر کې هغه ویډیو به زه اپلوډ کوم که نه یار داسې دردونکې خبرې که نه چې سړی کتی هم نشي لکه د دیو سره آخر کار روان څه دي او د دیو ګناه څه ده چې خلک دونه راپاسي او په دیو باندې داسې قسمه ظلم کوي زه خو دې درندګانو تاریان یم چې آیا یو بې ضرره انسان داسې انسان چې چاته په زندګۍ کې اوسه پورې نقصان نه دی رسولی او نه رسولی شي او تاسو په هغې باندې کم قسمه تشدد او کم قسمه وهل ټکول د هغې سره کوئ لکه ډولپینیان چې به دې خپله ویډیو کې ویل چې آیا داسې کارونه چې کم دی هغه د خواجه سراو سره کوي نو الله تعالی هم تباه او برباد کړه کم قسمه حرکات چې تاسو شروع کړل ډېر زیات افسوسناک او ډېر زیات دردونکي دي دا کوم واقع چې رامخې ته شوي ده که دې ته تاسو وګورئ بس الله تعالی دې خلکو ته هدایت وکړي او دا کوم هر څه چې ورسره کړي دي نو ډېر زیات دغه د حکومت به انشاءالله په دې باندې اکشن الي او خپله قانوني کاروایي به سټارټوي